په مدینه کې 10 کاله ایستلیو او یضحی کل سنة او هر کال به قربانی کوله 10 کال مدینه منوره کې ایستلیو او یضحی کل سنة هر کال به امام الانبیاء خپل باندې قربانی کوله. دا یو لوی عمل را روان دی. د وخت نه ورته اراده لرو قربانی چې د چا نه هم الو نو دا شرط ور سره نه لګو چې مال به د اختره پوری ساتي بل قربانی ساروي چې علی خسترګي سی کوي خغوګونه ګوري لکي ګوري تی ګوري ټول اندامونه ګوري کامل او مکمل ساروي چې دی هغه د قربانی د پاره علی دا غوا او غوین میخین او غوین ساروی کې چې 2 کال شوي نو په دې قربانی کې غاښونه یې کړي وي او که نه وي چې 2 کال شوي په د قربانی کې او د ګړو بیزو چې 1 کال شوي نو په د قربانی کې البته ګډ نه ګډه که د شپږو میاشتو و د کال نومره ښکارېدو نو بیا پیم قربانی کې او اوخ چې دی چې د 15 کالو نو په دې به قربانی کې نو چې ښه یقیني درته پته چې د ګډې بیزي عمر 1 کال د غواګانو د میخو 2 کاله او د اوښانو 15 کاله چې دومره عمر یې پوری نو په د قربانی کېږي او چې پندانې نو نه کي بعضې سوداګر ګوری سي سړي ته سي وایي زه یې ذموار یم ته د څه شي ذموار یې تا ته تحقیقي پته شته ما بل کال میله کې څاروی اغسته ښه کال مخکې نو هغې کس ته ما وی یاره په ده وایي نه کېږي په ده باندې قرباني ما یې څه ووایم نو وایي نه کېږي پې ما ته پته ده که نه نو عالم زه یم او قرباني ته وایي چې کېږي پې نو څه وکړم ما ورته وی ما ته وی ناسې په څومره چې قرباني پې کېږي ما ورسره هسې خبره کوله چې دلته پته شته که نه ما ورته وی چې د 1 کال نو کېږي پې هغه سخی و وی دا خو د 1.5 کال نه وي په ده خو بېشکه کېږي ما بېشکه پې نه کېږي ځکه چې په غواګانو میغو کې خو 2 کاله شرط دی نو نه ما ته مسله معلومه ده په ده کېږي نه دا مسله ده نو تا ته مسلې نه دي معلومې مسلې د علماو نه تپوسه او ته د څارو عمر بیانوه نو په ده 1.5 کال شوی بېشکه پې کېږي ما بېشکه پې نه کېږي دا خو 2 کاله پکار دی او د ده عمر 1.5 کال نو خو د چا نه یې واوري وایي 1 کال یې شوی دی جو په 1 کال کېږي به هر صورت قربانو کې ډېر تحقیق کو او ښه په طریقه باندې ځان له قربانۍ والو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله مونږ ټولو نه رضا شي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف یا الله مونږ ټولو له دې میاشت کې د اختر په سار د صحیح قربانو د کولو توفیق راکړي الله مونږ ټولو له توفیق راکړي ډېر غریبانان دي شوق د قربانۍ کېږي الله ته وله توفیق ورکړي مال ورسره نشته خو شوق ډېر کېږي چې ما په دې سنت عمل وکړلی یا الله ټول مسلمانانو له توفیق ورکړي چې په دې سنت کې شریک شي الله یا الله مونږ له توفیق راکړي الله مونږ ټولو نه رضا شي الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي جمعې مبارکه قیمتي ورځ ده قیمتي اوقات دي یا الله مغفرت کاملی نصیب کړي یا الله قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي الله وی بخي الله وی بخي الله بچو ته رشتہ دارانو ته صبر جمیل نصیب کړي الله صبر ورله ورکړي الله د هغې هغه اوږد ژوند د آرام او د راحت کړي الله وی بخي الله څومره کمۍ کوتاهۍ ته شوي الله معافي کړي الله تا نه هېڅوک تپوس نشي کولی څومره خلق وفات دی مسلمانان د دې کلیو د نورو کلو الله ټولو بخي الله د ټولو کلو خصوصا زمونږ د دې کلو دشمنۍ پر ورولو بدل کړي الله اختلافونه په اتفاقونو بدل کړي الله نفرتونه په محبتونو بدل کړي الله سبحان ربک رب العزة